د انتخابي کمیشن وکیل په دې قضیه کې د اسلام آباد های کورټ د ججانو څخه د دلیلونو تیارولو لپاره د نور وغوښتو وروستو عدالت اورونه تر سبا ورځې ځنډولې. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دفاع وکیل لطیف کوسه عدالت ته ویلي چې د سزا د معطل کولو درې بنیادونه دي. یو دا چې دا د کمې مودې سزا ده او بل په دې مقدمه کې د عدالتي اختیار معامله هم ده، ځکه چې سیشن عدالت نیغ په نیغه د انتخابي کمیشن په اپیل د اورونې اختیار نه لري او باید چې د عدالتي اختیار معامله لومړی هواره کړی شي. دا ټک په جیل کې بندیوان عمران خان د توشخانې قضیه کې د سزا معطل کولو په خواست که څه هم اسلام آباد های کورټ لا کومه غوسه پریکړه نه ده اورولې، خو د پاکستان تحریک انصاف وکیلان خوشبینه دي چې هغه به ډیر زر خوشي کړی شي. ولې قانون پوهان وایي د عمران خان سزا که معطل هم کړی شي بیا هم هغه د جیل څخه آزادېدل مشکل دي. سزا خو ډیر زیات امکانات دي. دا غي وجه دا ده چې دا شارټ سنټنس دی. شارټ سنټنس مطلب دا چې دا په سی آر پی سی کې د ذکر شته د 426 یو سیکشن دی. کله چې هم شارټ سنټنس نو هغه سسپند کیږي او دا غیر زندای چې کله اپیل های کورټ یا سپریم کورټ ته راځي نو پای باندې ټایم لګي 2-3 کال لګي. نو په دې وجه باندې چې کله هم اپیل جمع شي او پای کې بیا متعلقه وکیل چې هغه پای کې یو درخواست ورکړي د سزا د معطلۍ لپاره. یو خبره دلته ډیره ښکاره ده چې په جیل کې بند عمران خان ته ورپېښو چیلنجونو کې ورځ تر بله اضافه کیږي او تیر ورځ د لاهور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د 9 می په درج مقدمه کې ګډې تحقیقاتي ډلې ته د نوموړي د نیولو امر کړی دی. د انتخابي کمیشن وکیل امجد پرویز عدالت ته وړاندې کړي دلیلونو کې ویلي دي چې تحریک انصاف د اسلام آباد های کورټ د فیصلې خلاف سپریم کورټ کې هم خواست دایر کړی دی. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي وویل عدالت دا مهال د سزا معطل کولو په خواست اورونه کوي او عدالت به د سزا معطل کولو په خواست د دې په میرټ جوړ نزي. خدا سوالونه به هم مخې ته راځي چې ملزم ته د دفاع حق ورکړی شوی دی او کنه. د انتخابي کمیشن وکیل ویلي چې ګوشواري د خپل کنسلټنټ په مشوره جمع کول کیږي او کلاینټ دا ویلي چې د هغه اساسي وي. صحافي او د عدالتي سیاسي چارو کارپوها اسد علي تور وايي تیر ورځ سپریم کورټ په دې اړه شوی خپل اورونه کې اسلام آباد های کورټ ته موقع ورکړی ده چې د توشخانې قضیه کې پخوانی وزیر اعظم ته اورول شوی سزا معطل کړي. په سپریم کورټ کې د پرونی اورونې وروستو داسې ماحول جوړ کړی شوی چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په جیل کې د اچولو په شا چې کم طاقتور خلک دي هغه به هم فکر کوي خبوي چې های کورټ دا سزا معطل کړي حسینا چې سپریم کورټ د سره ختم کړي. ښکاره دی چې د اسلام آباد یو سیشن عدالت وړاندې ورځو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د بهر ملکی توفو د خرڅولو او بیا د هغې څخه د ترلاسه شوو اساسو په خپلو ګوشوارو کې د نه ښودلو په سر د 3 کلونو د قید او د 15 کلونو لپاره په سیاست کې د برخې نه اغستلو سزا اورولې وه او دغه سزا د معطل کولو خلاف هغه اوس اسلام آباد های کورټ ته رجوع کړې ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.